وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. راځو زموږ د فزیک نن څپرکی د شپږمه څپرکی لولو چې په دغه جلسه کې الکترومقناطیس او د برقي موتور ده. راځئ ګرانو زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ عنوان څه ده؟ یعنې شپږمه څپرکی ده. زموږ عنوان څه ده؟ الکترومقناطیس ده. ګرانو زده کوونکو جذبولو الکترومقناطیس چې ده خپلې جذبونکی ملکیت لري. څه ډول ملکیت لري؟ جذبونکی، یعنې د جذبولو ملکیت لري. مقناطیس هم په مصنوعي ډول جوړ شوي دي، یعنې مقناطیس چې ده په طبیعي ډول دي، مصنوعي ډول جوړېږي. مصنوعي ډول خپله مقناطیس هم په مصنوعي ډول جوړ شوی چې هره مقناطیس دوه شمالي او دوه جنوبي قطبونه لري. یعنې هره مقناطیس چې ده دوه شمالي او دوه جنوبي قطب لري. چې د دوی د جذب قوه د نورو برخو په پرتله څه شی ده؟ ډېر ده. یعنې د الکترومقناطیس د جذب قوه ډېره ده. نور موږ څه شی وایو؟ الکترومقناطیس څه شی ده؟ الکترومقناطیس داسې یوه وسیله ده چې جذبولو ملکیت لري، په مصنوعي ډول جوړ شوي دي، دوه قطب لري، دوه شمالي قطب ده او دوه جنوبي قطب ده. مقناطیس خپله سیدي د جذبولو قوه د نورو برخو په نسبت ډېر ده، یعنې شمالي او جنوبي قطبي. تاسو ښه شکل ته ځیر شئ ګرانو زده کوونکو. لکه موږ یو مقناطیس لرو، فرض کوو چې دا موږ یو مقناطیس ده. دا مقناطیس سیدي دوه قطبونه لري، یو سیدي جنوبي ده، بلې څه ده؟ شمالي قطبونه دي. ګرانو زده کوونکو په دې ځای کې څه شی کېږي؟ یعنې جذبونکو سیدي د دې قطب نه شروع کېږي او په دې قطب باندې څه شی کېږي؟ بېرته جذبېږي، تر څو دوی وشي کولی چې یو بل ښه نږدې سي یو بل سره. یعنې بیا د شمالي قطب هغه جذبیت څرنګه په جنوبي قطب واردېږي؟ په دې شکل باندې. تاسو ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو، په دغه شکل باندې جریان لري. یا همچنان د لاندې خوا نه چې راشو، اوس جنوبي ته ګورو چې جذب قوه د شمالي خوا ته کوي، خو دغه شمالي قطب بېرته د جذب قوه په دې شکل باندې په جنوبي قطب باندې واردوي. یعنې د شمالي څه ده؟ د جنوبي قطب په دې شکل باندې واردوي، چې دې ته موږ بي وایو، یعنې جنوبي قطب شو. او د شمالي قطب په دې شکل باندې په جنوبي قطب باندې جذبیت قوه واردوي. پوه شوئ ګرانو زده کوونکو؟ اوس راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ بله عنوان څه ده؟ برقي موتور ده. ګرانو زده کوونکو، برقي موتور دا هر ډول وسیلې ته اشاره کوي چې برېښنایي انرژي پکاروي. یعنې څه ډول انرژي؟ برېښنایي انرژي، یا برېښنایي انرژي سره په کارولو سره سروکار لري. د برېښنایي ترک شتون د دوی د څرخېدو لامل کېږي. د دوی د څه لامل کېږي؟ څرخېدو. د دوی د څرخېدلو لامل کېږي چې په پایله کې برېښنایي انرژي په میخانیکي انرژي باندې بدلوي. لکه
برېښنايي وچوونکو یا همچنان د کالي اینځلو ماشین. برېښنايي وچوونکو یا د کالي وینځلو ماشین. دا خپله سیدي برقي موتور ده ځکه چې د برېښنايي انرژي په کارولو سره کار کوي او داسې. اوس راځو ګرانو زده کوونکو په ترانسفارمر باندې موږ بله عنوان څه ده؟ ګرانو زده کوونکو ترانسفارمر یو برېښنايي وسیله ده. څه دغه برېښنايي وسیله ګرانو زده کوونکو څه شی کوي؟ یا د برېښنايي ولتاژ لوړوي، یعنې د ترانسفارمر وظیفه دوه دانې دي. څه دا یو خپله برېښنايي وسیله ده چې برېښنايي ولتاژ لوړوي او ټیټولو لپاره په کار وړل کېږي. تاسو شکل ته ښځې شي ګرانو زده کوونکو، موږ یو ترانسفارمر لرو چې دلته د برېښنايي یو وسیله په شکل ښکاري او د ولتاژ ټیټولو او لوړولو لپاره کارول کېږي. ګرانو زده کوونکو موږ بله عنوان څه ده؟ جنراتور ده. کېدای شي ګرانو زده کوونکو چې تاسو جنراتور ډېره لیدلی او کارولی. اوس جنراتور لولو چې جنراتور خپله څه شی ده؟ ګرانو زده کوونکو جنراتور دا یو وسیله ده چې د ګردش میخانیکي انرژي په برېښنايي انرژي باندې بدلوي. یعنې خپله جنراتور څه ده؟ برېښنايي انرژي باندې بدلوي. یعنې جنراتور داسې یو د ګردش وسیله ده چې میخانیکي انرژي په برېښنايي انرژي باندې بدلوي. موږ وویله چې موتور لکه د کالو وینځلو ماشین یا وچوونکی ماشین څه شی کوله؟ برېښنايي انرژي په میخانیکي بدلوله، خو جنراتور څه دي؟ میخانیکي انرژي په برېښنايي انرژي باندې بدلوي. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د فزیک نننۍ جلسه. تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو الله پاک ته سپارم. خو وخت د خدای په امان.